د سویلي افریقا د تجارتي سیالیو په 21مه لوبه کې د راشد خان په مشرۍ ممبئی کیپ ټاون لوبډلې بریا خپله کړه. په دغه لوبه کې لومړی توپوهنه د ډربن سوپرجینټس لوبډلې وکړه او کیپ ټاون ته یې په ټاکلو 100 اورونو کې د 150 منډو هدف ورکړ. د ډربن لخوا افغان لوبغاړي نور احمد لکنډوال په 3 اورونو کې 28 منډې ورکړي او یو لوبغاړی وسوځاوه. په جواب کې د کیپ ټاون لوبډلې دغه هدف په 15 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او بریا یې خپله کړه. د یادې لوبډلې په ګټه په توپ اچونه کې راشد خان په 4 اورونو کې 40 منډې ورکړي او 2 وکټې ترلاسه کړې. د توپوهنې په برخه کې بل افغان لوبغاړي صدیق الله اتل ته هم موقع ورکړل شوې وه خو دومره ښه ونه ځلېد. نوموړي په 11 توپونو یوازې 8 منډې جوړې کړې او د نور احمد لکنډوال په توپ وسوځېد. د دغه تجارتي لیګ د نمرو په جدول کې پیرل رایز د 6 سیالیو په ګټلو سره لومړی، ممبئی کیپ ټاون د 4 سیالیو ګټلو سره دوهم، سنرایز ایسټرن کیپ د 4 سیالیو په ګټلو سره دریم، جوبرګ سوپر کینګ د 1 سیالیو په ګټلو سره پنځم او ډربن سوپرجینټس لوبډله د 1 سیالیو په ګټلو سره په وروستي مقام کې قرار لري.